د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت مسؤلین وایي چې دغه وزارت په تیر یو کال کې د قومي جرګو له لارې په ټول هیواد کې د قومونو او کورنیو ترمنځ 433 دښمنۍ او شخړې حل کړي دي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست مولا نورالله نوري وایي دغه وزارت تیر کال 133 لوی او شاوخوا 300 وړې شخړې حل کړي دي. د وزارت دویم واحدونو د علماء کرامو قومي مشرانو او مخورو په همکارۍ د قومونو او یو شمېر کورنیو ترمنځ د ځمکو او نورو بېلابېلو موضوعاتو پر سر اوږدمهاله 133 لویه او 300 شاوخوا وړې شخړې چې له امله یې تقریبا 691 کسان مړه او سلګونه کسان ژوبل شوي وو. هغه وویل د سرحدونو د څارنې عالي کمیسیون په چوکاټ کې له ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او چین هیوادونو سره د سرحدي نښو نوي کولو پلان عملي شوی دی. د سرحدونو د څېړنې د عالي کمیسیون په چوکاټ کې له ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او چین هیوادونو سره د سرحدي نښو د عصري کولو طرحه افغانستان د اسلامي امارت لوړ مقام د حکم پر اساس منظور او په ځینو نقاطو کې تطبیق شوی چې په راتلونکي کې به یاده پروسه په کلي ډول د یادونې وړ ده. د اسلامي امارت له واکمنېدو سره د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت ترڅنګ د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د سیمه ییزو مسؤلینو او قومي مشرانو په منځګړیتوب هم لسګونه دښمنۍ او شخړې حل شوي او پر دوستۍ بدلې شوي دي. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره